السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله واصحابه اجمعین. ټول هغه څخه زړه له تله مننه کوم چې تر دې دمه زموږ سره زموږ چینل سبسکرایب کړی دی. که تر دې دمه تاسو زموږ چینل نوی سبسکرایب کړئ نو مهرباني وکړئ په سبسکرایب بټن باندې کلیک کړئ او ورپسې د بل آیکون کلیک کړئ ترڅو تاسو د نوي ویډیوګانو د پورته کولو څخه باخبره اوسئ. که مو ویډیو خوښه شوه نو په لایک بټن باندې کلیک وکړئ، د نورو سره د شریکولو لپاره په شیر بټن کلیک وکړئ ترڅو هغوی هم ترېنه ګټه پورته کړي. تاسو کولی شئ چې دغه ویډیو په واتساپ، فیسبوک، ټویټر، ایمیل او داسې نور اپس کې د خپل ملګرو سره شریک کړئ. د لینک کاپي کولو لپاره کاپي باندې کلیک وکړئ. خپل وړاندیزونه، نظرونه او پوښتنې حتما زموږ سره د کمنټ په برخه کې شریک کړئ ترڅو دا پروګرام لا پسې ښه شي. په دې چینل کې تاسو په خپله ژبه خپل تعلیمي بېلابېل مهارتونه پورته کولی شئ. د امریکا د متحده ایالاتو د پرمټ ازموینې پوښتنې او ځوابونه اووم درس دی. یو شپېتمه پوښتنه: په یوه دوه لاینه سړک کې تاسو په چپ لاین کې یا چپ یا کیڼ لاین کې موټر چلوئ او نورې موټرې ستاسو څخه په ښي لاین کې مخکې کیږي. که ستاسو شاته ډریور غواړي چې ګړندی موټر وچلوي، تاسو باید په خپل لاین کې پاتې شئ ترڅو تاسو د ټرافیکو د جریان خنډ نه شئ. په چپه اوږه یا څنډه کې موټر وچلوئ ترڅو نور وسایط تیر شي. ښي لاین ته لاړ شئ کله چې دا ستاسو لپاره خوندي وي. سم ځواب دی ښي لاین ته لاړ شئ کله چې دا ستاسو لپاره خوندي وي. راځو د ځواب وضاحت ته. چټک موټر چلونکی کیڼ یا چپ لوري ته ګرځېدونکي او د نورو څخه مخکې کېدونکي موټرې باید کیڼ لاین وکاروي او ورو تلونکي موټرې او ښي لور ته تاوېدونکي موټرې باید ښي لاین وکاروي ترڅو نورو موټرو ته د مزاحمت سبب نشي. دوه شپېتمه پوښتنه: د شپې د موټر چلولو په وخت کې یو موټر چې ستاسو په لور راځي خپل لوړ څراغونه یې روښانه کړي دي، دا ستاسو لپاره ستونزمن کوي چې مخکې سړک وګورئ. تاسو باید د خپل د لاین کیڼ اړخ ته وګورئ، د خپل لاین ښي څنډې یا اړخ ته مخ کړئ او وګورئ. په مستقیم یا مخامخ ډول په خپل لاین کې وګورئ. سم ځواب دی د خپل لاین ښي څنډې یا اړخ ته مخ کړئ او وګورئ. راځو د ځواب وضاحت ته. که یو راتلونکی موټر چلونکی د لوړ څراغونو سره مخامخ ستاسو په لور راشي نو تاسو نه باید د راتلونکي موټر څراغونو ته وګورئ. د څراغونو ته د مستقیم لیدو څخه ډډه وکړئ او پر ځای یې د خپل لاین ښي څنډې ته وګورئ او د سترګو له کونج څخه راتلونکي موټر ته وګورئ. درې شپېتمه پوښتنه: تاسو باید د خپل موټر او ستاسو څخه مخکې موټر ترمنځ واټن ډیر کړئ. کله چې تاسو د کوچني مسافرونکي موټر پسې روان یاست یا هغه تعقیبوئ، د بل موټر چلونکي لخوا ډیر نږدې تعقیبیږئ یعنې ټارګټ کیږئ. دې ته ټارګټینګ وایي. نږدې کله چې تعقیبیږئ ستاسو بمپر سره بل موټر یا تاسو د بل موټر بمپر سره نږدې ځئ، دې ته ټارګټینګ وایي. د ټاکل شوي سرعت حد څخه ډیر ورو موټر چلوئ. سم ځواب دی د بل موټر چلونکي لخوا ډیر نږدې تعقیبیږئ یا ټارګټ کیږئ. یا ټارګټینګ لکه ټارګټینګ نږدې بمپر پسې راتګ، یا که تاسو د هغې بمپر پسې ځئ او که هغه ستاسو بمپر پسې ډېر نږدې راتګ کوي. راځو د ځواب وضاحت ته. هر کله چې تاسو د شا څخه د یو موټر لخوا ډېر نږدې تعقیبیږئ یعنې ټارګټینګ کیږئ یا ټارګټ کیږئ نو د مخکیني موټر سره فاصله یا واټن زیات کړئ، ځکه که مخکې موټر بریک ونیسي نو بیا د حادثې یا ټکر سبب شي یا سبب کیږي یا سبب به شي. نو که چېرته تاسو فاصله پرېږدئ او مخکې موټر بریک ونیسي نو ستاسو د موټر او د هغې موټر ترمنځ به فاصله واټن په مناسب اندازه وي او د ټکر څخه به مخنیوی وشي. څلور شپېتمه پوښتنه: خپل د موټر عقب هندارې چک کړئ. ډیری وختونه وګورئ چې ټرافیک ستاسو شاته څه ډول حرکت کوي، یعنې موټر ستاسو نقلیه وسایل ستاسو شاته څه ډول حرکت کوي. د دې لپاره چې وګورئ
یو موټر ستاسو د موټر په ړنده نقطه کې شته که نه؟ یوازې کله چې تاسو ورو یاست. سم ځواب دی ډیری وختونه وګورئ چې ټرافیک ستاسو شاته څه ډول حرکت کوي. راځو ځواب وضاحت ته. کله چې موټر چلوئ یو لور ته په ثابت شکل یا بڼه مه ګورئ، یعنې په دوامداره توګه چې مثال یو خواته وګورئ په ثابت، یعنې بل خواته دې خوا نه ګورئ. په مکرر ډول خپل عقب هندارې کې وګورئ ترڅو تاسو خپل موټر ته د نږدې موټرو موقعیت وپېژنئ، یعنې ستاسو شاوخوا د موټر څه رقم روان دي، چې که کوم خطر پیښیږي نو تاسو په هغه وخت کې مخکې نه آمادګي لرئ چې د پیښېدو څخه مخنیوی وکړئ. 15مه پوښتنه: که ستاسو موټر په سړک کې د اوبو له امله د ټایرونو کشش له لاسه ورکړي، تاسو باید په دوامداره سرعت کې موټر وچلوئ ترڅو غوره کشش ترلاسه کړئ. بریکونه په ټینګه سره ونیسئ ترڅو ستاسو د موټر د ښویېدو څخه مخنیوی وشي. په تدریج سره ورو شئ او بریکونه مه نیسئ. سم ځواب دی په تدریج سره ورو شئ او بریکونه مه نیسئ. راځو ځواب وضاحت ته. کله چې په سخت باران کې 30 مایله فی ساعت په سرعت کې موټر چلوئ، ستاسو د موټر ټایرونه ممکن د سړک سره تماس له لاسه ورکړي او پر ځای یې د سړک په سطحه د اوبو په یوه طبقه باندې موقعیت ولري چې دې ته هایدروپلانینګ ویل کېږي. په دې حالت کې په تدریجي ډول سره ورو شئ یا سرعت مو راکم کړئ او بریک مه نیسئ ترڅو د ښویېدو سبب نشي. 16مه پوښتنه: تاسو د یوې څلورلارې څخه تېرېږئ او یو اضطراري موټر نږدې کېږي، په داسې حال کې چې هغې هارن او چمکي څراغونه کاروي. تاسو باید سمدلاسه په څلورلارې یا چوک کې ودرېږئ ترڅو چې هغه تېرېږي. د څلورلارې یا چوک کې ښي خواته لاړ شئ او ودرېږئ. د څلورلارې یا چوک څخه تېر شئ او د سړک ښي اړخ څنډې ته ودرېږئ چې ترڅو بیړنی موټر تېر شي. سم ځواب دی د څلورلارې یا چوک څخه تېر شئ او د سړک ښي اړخ ته ودرېږئ چې ترڅو بیړنی موټر تېر شي. په څلورلاره کې تاسو هیڅ وخت کې ودرېدی نه شئ او نه څلورلارې بندولی شئ. څلورلارې څخه به تېر شئ او ښي خواته به ورشئ او هلته به ودرېږئ. هر کله چې بیړنی موټر یا ایمرجنسي موټر راځي نو تاسو باید د سړک څنډې ته شئ. که تاسو په یو څلورلاره کې یاست او تاسو ګورئ چې یو اضطراري یا ایمرجنسي موټر هارن او چمکي اشارې لګولې دي یا څراغونه لګولي دي، نو تاسو باید د څلورلارې څخه واوړئ یا تېر شئ او د سړک غاړې ته ودرېږئ چې ترڅو اضطراري یا بیړنی موټر په مکمل ډول سره تېر شي. په ایمرجنسي موټرو کې د پولیسو موټر، د اور وژنې موټر، امبولانس یا نور بیړني موټر شامل دي. که یو شین تیرک په قوي شنه څراغ بدل شي، تاسو کېدای شي بیا هم وګرځئ، مګر تاسو باید راتلونکي ټرافیک یا موټرو ته د لارې حق ورکړئ. کېدای شي ونه ګرځئ او باید مستقیم پر مخ لاړ شئ، بیا هم د ګرځېدو حق لرئ. سم ځواب دی کېدای شي بیا هم وګرځئ، مګر تاسو باید راتلونکي ټرافیکو ته د لارې حق ورکړئ. راځو ځواب وضاحت ته. که یو شین تیرک یا هغه شی په یو قوي شین څراغ بدل شي، تاسو کولی شئ بیا هم هغه لوري ته وګرځئ چې تیرک یا هغه شی په نښه کړی و، مګر تاسو باید لومړی د پیاده تلونکو او راتلونکو ټرافیکو ته د لارې حق ورکړئ. کوم ټرافیک چې ستاسو په لور راځي هغې ته باید څه وکړئ؟ د لارې حق ورکړئ. 18مه پوښتنه: کله چې په شنه څراغ کې ښي خواته ګرځئ یا تاویږئ، تاسو باید د موټر چلولو نورمال سرعت وساتئ، ودرېږئ او نږدې پولیسو موټر ته وګورئ او د لارې حق پیاده تلونکو ته ورکړئ. سم ځواب دی وګورئ او د لارې حق پیاده تلونکو ته ورکړئ. راځو د ځواب وضاحت ته. پرته له دې چې د منع کېدو علامه پوسټ شوې وي، تاسو باید مخکې د دې څخه
چې په ثابت شین څراغ باندې ښي یا چپ لور ته تاویږي نو په څلور لاره کې د موټرو او پیاده تلونکو ته وګورئ چې دوی خو به موجود نه وي. هر کله چې پیاده تلونکي په سړک باندې که څراغ شین وي او ستاسو په لور څراغ شین وي او هغوی روان وي نو د لارې حق د هغوی دی. نو د لارې د حق اولیت باید تاسو پیاده تلونکو او بایسکل چلونکو ته ورکړئ. که تاسو پلان لرئ چې د بل موټر څخه مخکې شئ نو تاسو باید فرض کړئ چې بل چلونکی یا بل موټر چلونکی به تاسو ته اجازه درکړي که تاسو د خپل موټر د تاویدو اشاره وکاروئ. بل ډریور څخه دا تمه ونه کړئ چې تاسو ته به د بیرته خپل لاین ته راګرځېدو لپاره ځای درکړي. فرض کړئ چې بل موټر چلونکی به خپل دوامداره سرعت څخه څارنه وکړي. سم ځواب دی د بل ډریور څخه دا تمه ونه کړئ چې تاسو ته به د بیرته خپل لاین ته د راګرځېدو لپاره ځای درکړي. راځو ځواب وضاحت ته. حتی که تاسو د خپل موټر اشاره هم ولګوئ نو تاسو باید هیڅکله دا توقع ونه کړئ چې ستاسو لپاره به بل ډریور خالي ځای پرېږدي او یا به تاسو ته د لارې حق درکړي. هیڅکله هم د بل موټر یا ډریور څخه تاسو دا تمه مه کوئ په هر حال کې چې تاسو به ځای درکړي یا د لارې حق درکړي. مثال که تاسو یو موټر نه په بل لاین کې مخکې کېږئ او بیرته خپل لاین ته راځئ دا توقع ونه کړئ چې د دې نه مخکې شوم او بیرته خپل لاین ته راځم. نو تاسو په دې کې باید متوجه اوسئ چې څوک تاسو ته د لارې حق نه درکوي. ګوره اویاومه پوښتنه: که تاسو د اورګاډي د تېرېدو په ځای کې له یوه څخه ډېرو پټلیو سره ودرېږئ، ژر تېر شئ تر څو چې اورګاډی تېر شي. تر هغه وخته پورې انتظار وکړئ چې تاسو د ټولې پټلۍ په روښانه توګه لیدلی شئ. واوړئ که چیرې یوه پټلۍ خالي وي. سم ځواب دی تر هغه وخته پورې انتظار وکړئ چې تاسو د ټولې پټلۍ په روښانه توګه لیدلی شئ. یعنې دواړو خواته چې کولی شئ پټلۍ په روښانه توګه کتلی شئ. یعنې وګورئ چې ښکاره تاسو ته ښکاري که نه ښکاري. په هغه وخت کې تاسو تېرېدی شئ. اوس راځو ځواب وضاحت. که تاسو د اورګاډي په تېرېدو ځای کې ودرېدلی او هلته یو څخه زیاتې د اورګاډي پټلۍ موجودې وي نو د اورګاډي له تېرېدو سره سم حرکت مه کوئ. تر هغې وخته پورې انتظار وکړئ چې تاسو ټولې پټلۍ په روښانه توګه لیدلی شئ. حتی که چیرې یوازې یوه لار یا پټلۍ شتون ولري نو سمدلاسه د اورګاډي له تېرېدو وروسته حرکت مه پیل کوئ. د بل اورګاډي لپاره بیا وګورئ چې ممکن نږدې وي. مننه چې تر دې دمه زما سره وئ. کومه ویډیو خوښه شوه نو لایک یې کړئ. خپل وړاندیزونه بریالیتوب زموږ سره د کامنټ یا د تبصرې په برخه کې حتمي شریک کړئ. دا ویډیو د نورو سره شریکه کړئ چې تر څو هغوی هم ترېنه ګټه پورته کړي.